د ظلم یو داستان. یو یتیم بچی چې هر مازیګر قرآن په سینه پسې نیولې مدرسې ته ځي. په دغه ورځو کې یو بدبخته ورځ چې په مدرسه کې دماکو شي او دغه ماشوم پکې شهید شي. دغه ماشوم چې خپلې کورنۍ ته مخې ته راوړلی شي په هغوی څه تېرېږي. نو راځئ چې دا ویډیو وګورو او زموږ دا ویډیو ټول هغه شهیدانو، موریانو او والدینو ته چې کوم دی خدای تحسین دی. یا صادقه بچی پرېږده مې تخنوه زړه به ونه وچې دا څه کې ماشوم دی. یم الله دې نه کړي بېبې همدله خو دې الله زما عمر هم ورکړي. دا خو زما دا یو بچنګیر زما د زړه سر دی. الله دې تاسو دواړو باندې تود باد هم نه الیزئ. خدای دې تاسو دواړو له زما عمر درکړي. یم بېبې داسې کار وکړه لږ ولمبه سم خیرن بینتي سم خیرن بینتي هله راشه شابه بس خیرن ولمبه شابه. بیا د شپې په خوب کې جاړې ډېرې مه خندوه. بېبې زه راځم لکه سودا راوړم. ها ورشه زه د ماشومانو داسې تلې چې وده ته زوږ یم هله ویې ګرځوه لږ بار که نه. اوه د اس د سانډه یادوي. بس خیر دی که نه خیر دی. ولې نه راشه بچي راشه. شا بچي غوږونه دې ونیسه بچي غوږونه دې ونیسه ما خو تاسې ونه نیوله. نه بابا داسې کې استاد هغه بابا ته کمزوري ته پاسه باشه چې زه نه په خپله سکوړې جوړوم. راشه بچي شام نه بچي جامې دې پاکې اچولې که دې کمزوري دی خو راشه 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 اوکې شابه. حالا بچي صادقه ویم یا صادقه ویم دا خو زمونږ د لوبې ګوډاګې دي راله بېغوږ کې بچي. دا هم سم روان دی که نه. خو نه شوې بچي ځه بېبې سره کښېنه نانا سره دې کښېنه ټیک مه جاړه خیر دی خیر دی لار دې دی خیر. یا الله زمونږ دا کور همدقسې په خوشحالو لرې رب العزته. امین. دا جیا سودا مې راوړله ها دننه مې کېښوده. هغه دوکاندار راته وایي تاسو هغه زړې پیسې مې ونړئ. نو ما وی که هغه قرض چا له ورکړی که هغه ترې راوال ډېره به ښه وشي. وربشم بچي وربشم. ځان لمبر څه د چکر وم. راځه لکه ما راځه بیا مه تنګوه راځه ځوان چکر وو راځه. خیال کوه بیا یې خوږ نه کې. یا بچي د دې وړو سره ډېر نږدې مه کښېنه په سکول کې سپږې در وستي دي سر دې ټول ټک دی. ویمه ناوې دا جون خو ډېر زیات ګران شو. ګوره تا ته ما وویې چې دا زوی دې پوه که دې دې دا دویم واده وکړي. زه او ته ګوره اوس په هغه سټیج کې نه یو چې موږ به د ده پرورش وکړي شو. دا ماشوم به څه کوي؟ دی خو بغیر موره نه شي پاتې کېدی. نو ستا څه خیال دی چې ما به ورته نه ویلي؟ ما ورته ستا نه پټ پټ ډېر ویل خو نه مني. وایي بل واده نه کومه. نو ته ورته خیر دی په خپله نصیحت وکړه که نه ته خو یم پلار یې. زه الله دې خیر وکړي. دغه دی راغی زه. دادا بېبي سلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي څه خبره م کوله خفه خفه یې خیر خو دی؟ بچې که رښتیا را باندې وی نو بچې هم ستا په غم کې سوچ کوم. بچې زه مور د ډېر خفه کېږو تا ته او بیا په تېره تېره دې ورکوټ یا ویسته. مګر بچې دا زمونږ د زړه ارمان دی چې ته دویم واده وکړې او ستا کور اباد شي. دادا او بېبې خو چې راشم دغه د واده خبرې کوې دا خو زما په نصیب کې ویې لیکلي وو. که نه ما خو یې دا یو واده وکړمه او دا بچی به مې دغه په تربیت کې راغټ شي. خو دا د الله هغه ورکړه وه چې هغه یې ما نه واخېسته.
زه اوس دویم واده ته غاړه نشم ایښودی داجي. ګوره بچي ګرانه ده ځوان زلمي د غر عمره جون تا ته په سر پروت دی او په تېره اویس ډېر ماشوم دی د شپږ کالو دی. زما د بیبي کې د جون څه پته لګي چې مرګ کله راځي دی به څه کوي. یا بچي پرون یې راته ویلې وایي زما مور چېرته تللي نو زه ولې څه جواب ورکړم چې په لارو کوڅو کې ماشومان لوبې کوي او اواز وکړي چې بیبي نو زه دته په غوږونو لاسونه کښېږدم چې اوس به رانه بیا تپوسونه کوي او ستا ځواني ده ستا واده به دې کړی وی. بیبي او داجي ستاسو خبره په خپل ځای ټیک ده خو تاسو ته د دې معاشرې ښه پته را وایي چې مور مې رشي نو پلار پلندر شي او زه د خپل بچي په خپله د ارمانونو قاتل نشم جوړېدی داجي. زما د دې واده نه تاسو بالکل ووړئ. نو بچي اخر ولې چل پکې څه دي زویا؟ دادا او بیبي تاسو ته ښه پته نن سبا د ګرانۍ او موږ سره پیسې کم دي چې واده پې وکړو. نن سبا خو کالي پترې د اسمان سره خبرې کوي او بل دا چې زما واده زړه نه کېږي داجي او خلک رښتیا وایي وایي ځینې کونډه خپل بچي ته کونتون کوي او نن دا پلار د خپل بچي ته به کونتون کوي او د مستقبل به زه جوړم داجي. ټیک ده بچي زه خو یم زویا کور ودانور چې کوي دا ښځې کوي خو زه نه پوهېږم بچي چې ستا ولې د دویم واده نه زړه خورېږي. یا بچي زه خو په خپله شله شوټی به د پاسېدو نه یم موږ له به کار روزګار څوک کوي د اخلي پخلي څوک نشته دا چې سهار وختي پاسې او سکول ته تیارول شي د هغه سختونه ته څه خبر هره مور داسې نه څه پته لګي که چېرته ښه جینۍ در باندې واوړي او کور دله راټول کړي دا څه پته لګي. داجي ګوره زما خو په زړه کې صرف دا یو ارمان دی څه ارمان بچي؟ چې زما دا بچي خو دې دنیا تعلیم دې حاصل کړي. خو غټ ارمان مې دغه دی چې زما دا بچي په مدرسه کې سبق ووایي او دنه یو غټ علم جوړ شي داجي. بچي دا سوچ خو دې ډېر ښه سوچ دی. الله دې وکړي دنیاوي تعلیم بسي تعلیم د قرآن په کار دی د مدرسې په کار دی. زما د زړه خبره دې وکړه زما دا ژوند دې خدای اویس له ورکړي او ستا د زړه ارمان دې خدای پوره کړي. الله دې لوی علم جوړ کړي. دا خو زمونږ خواهش هم دی بچی مقصدي کار هم دغه دی موږ خو پیدا عبادت لري. اما داجي هغه منشي چې کنه باټه کې خفته وینن واړه وځه چې ختم خوشتا کړی ده زه هغې له وردم او تر هغې چې کنه مدرسې پورې ورواله. څه بچي؟ سلام علیکم. دا ورشه د مخکې دې رڼا شه بچی. وعلیکم سلام. اویس بچی مې راغی کېده بس د بچي ستړی شوې دقه کېده زه تا له چای راوړم ښه کېنه. स्कूल के ना सबक याद को काला मा पराठा पास चली बच्ची दावा दावा बिस्मिल्लाह क्यों आया कलीमा क्यों आया बच्ची. مقاری صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. مقاری صاحب زما دا نوسي ما تاسو لراوسته د دم مور مړه ده
او چې دی نو زما د زوی ډېر زیات چې دی نو دا شوق یې دی چې هغه وایي چې زما د دې زوی نه لوی عالم جوړ شي او د قرآن شریف ختم وکړي. نو دا ما د خپل لوسي تاسو ته حواله کړ او بس د خدای سره ته استاد ساتره ته مې درو غوړدو بعد درانه خشته عالم جوړ کېږي. ډېره مننه چې بچې کېنه ښه دا ته به سبق یو کثیرې ته به قرآن شریف ختمې ښه دا خیرندان شه بچی په سړک په غاړه غاړه زه ګاډي دې خوږ نه کي خیال کوه ګورې الله دې بل یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې په دې کې مې راله رزق راکې ډېر سخت کار دی. مدرسې ته ځې وایي تا نظر نیکه بابا دې کوم ځای ولاړ دی؟ ښه بچي داسې کار وکړه که نه دا 10 روپۍ واله ځان له پیسه واله ځه مدرسې ته شابه نیکه بابا ته ولاړ شابه ځه شابه ځه بچي شابه منډه کړه شابه. یا الله زه خو ډېر بې وسه یم زما خو ډېر سړه کېږي چې د خپل بچي له ورکم ځکه دا خو د قرآن علم کوي خو یا الله ته موږ باندې غیبي رحم وکړي یا الله. یه بچې کیسې خو ټولې دروغې مونځ به درته ووایم مونځ زده که سبحانک اللهم وبحمدک وتبارك اسمك دشه لا خوب څه زورور شی دی الله دې مل شه بچې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. زبچی مبارک پشه لار دې سنو راغله زبا زکول بلا الله بچی مبارک ختم دی وکړه دا شکر دی یا صادق لاره راشه د خوشحالۍ وخت یاله خدایا وما زمانه خو بیخیرو زما زوی ته خیر د قرآن شریف ختم وکړو یا الله ستا لاک لاک شکر دی یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما زوی باندې دی خپل قرآن ختم کړ یا الله شکر دی. تجربه ستاسو رسم خفیف نه بابا راغلی او نه ته راغلی بچې زمانه بیخیرو او بابا خوار ته به دې څه یادې زویه خوار خو په خټو کې بوخت په بټۍ کې لګیا دی بچې سبا نه به دې پلار درځي او استاد جي نه به دې ډېر مټیان هم دروړي او ښه خشته جوړم وله بکس کې وګوره چې د دې استاد جي له یوسي ښه نامې ولې داسې لاسونه دې رپي خیر خو دی که نه دا زړه مې داسې ډوبېږي ډېر خفه دی نن یېرېږي
څه چل دی ګوره نارې حوصله وکړه زمونږ د خفګانو د مصیبتونو ورځې ختمې شوې اوس خو د خیره ټولې د خوشحالۍ ورځې را روانې دي خیال دې نه دی زمونږ نصیب د خیره په ناظره باندې د خوران ختم وکړو او ډېر زر به ته که خیري علم هم جوړ شي او ناوې چې د بلې نه دې خبر کم او د خیره بله ورځ به حافظ شي خو اوس په دې کې غلطېږم چې 10 کسان دي که 20 کسان دي دا به ځان سره جنت ته بوځي دا د خوشحالۍ خبرې نه ده ډېر د خوشحالۍ خبره ده ډېر د خوشحالۍ وخت دی یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی اوې بچي خو ونه ده او نوسي میوه ده ډېره خوږه میوه ده د خیره السلام علیکم ورور سلام څنګه خیر یاره جی جمعات کې مې زوی ختم کړی دی او زما همدغه یو زوی دی نو د قاري صاحب لپاره یو جوړه وړم سپینه جوړه دې راواغېستې دي ما سره تیاره کړکۍ دا یو جوړه شته ها او ډېره ښکلې جوړه ده او ماشاءالله لالا څه ویل د دې 600 روپۍ 500 او دیو یاره نن سبا خو دیاړی لږ داسې کمزوري دي نو که لږ ګزاره دې را سره وکړه دا قاري صاحب لوړه 1500 راکړي دا واري دي صحیح مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمتي جواد څنګه یې ښې خیر دي ټیک ټاک یاره هغه زوی ختم دی یا کیلو مټی راله راکړه خیر مټي کله په کار غونډه کې قاری صاحب لړم ها کولې ها ګرمه مټي می تیار کړه ها چې کاوه مدا ما یو زوی دی او الحمدلله ختم یو کو نه قرآن مجید ماشاءالله ماشاءالله نو قاری صاحب سره مهنت کړی ما چې یو مټی ډابې ولې خیر مټي او دې یو یو خاري ته وای چې موږ به ډېر دعا کوي ګورې ولې الله دې خوشاله کړه الله دې خوشاله کړي درجات او ها الله دې خوشاله کړه دعاګانو کې یاد ساتي شو په شروع یو شو به دې نه دي نه الله دې خوشاله کړه 200 روپے راکې دا وره مهرباني سلام علیکم السلام لکه مرهانه چرته منډه وي خیر شه خیر چرته د کلي په مدرسه کې د ماکو شو دنیا ماشومان پکې شهیدان شو انا خلق شوما بیا او تاجي ولې بچي apa madrasah ya Allah tabek ya Allah pakure da khulu mujhe labra wali ya macam sansa kuda ya macam tip sabari
وي تعالت نمو خاطين يا خدایا کورونه ورار کې د مدرسو سره ولې دښمني ده او د ماشومانو سره ولې دښمني ده یا الله په کور یې يا بچي وچم كذا كفتك انا حزين يا خدايا زغني خالص سوريك لوا يا خدايا زما بذكر تعالى لك كنا يا خدايا ما لفظي تلوم قناقي وعمشتو خدايا زما سقوما يا خدايا زما خدا كل غور تنفير سوكي كنا شوني سكوي لا بدوري لا بدوري لا بدوري تور لحتنان مرجانا اخ زخمی پزڑا یما جانانا جنازے کاٹی وچا شوشواراوانا اخ زخمی پزڑا یما جانانا داسنم گڑ زندگی دا خدایت سستڑ زندگی دا پا غم لڑل زندگی دا ران جدا